دا ولاړ مرګي وګورئ چې انتظار خالی باقي حضور وخت نه دی پاتې جمعات کې کېنه چې دا اجر پورا مستحق شي کېنه وای بچو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم
زما د طرفه د ټولو بچو کو حفاظ دي او که چا په ناظره باندې د قرآن مجید ختم هغه ساتو رسولونن د ټولو والدینو ته د دې اساتذو ته او د دې خاص استاد او د دې مربي قاری ظهور صاحب ته او د دې مدرسې محتمم قاری احمد الحق صاحب ته او د دې مدرسې ټول معاونینو او منتظمینو ته او دې حاضر مجلس ته دې ټول کلی علاقې ته مبارکباد دی چې په ډېر لوی تعداد سره دا حفاظ او دا د قرآن مجید ترجمه والا کسان هم پکې دي او دا یو لویه تحفه هغه دې کلي ته حواله شوه الله تبارک وتعالی دې په دې کې خیر او برکت واچوي عزتمندو ډېر وخت وشو چې دا پروګرام شروع دی او وخت د منظر رالو مونږه څنګه چې تاسو ته اعلان وشو نو ټیک به یو نیمه بجې موږ شو او کوم ترتیب چې تاسو ته وکړو په ترتیب باندې به مونږه انشاءالله چلیږو